سورہ نور کے اللہ رب العالمین فرمائی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے تاسو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بنا بریو تفسیر دے دینا مراد دعا کولے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دا دے خپلو دعاگانو بشانتی مگنو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا تا دے چاہ دعا نہ رسے گی کدعاء بینکم بعضکم بعضا، تاسو دے بازی کی دے بازو پارا دعا گواڑی دا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پشانتی مگنو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیر اوچتا دا نو زکا اللہ فرمائی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تا دعاگانے کوا زکا دا آرام و رحمت دا دے امت دے پاس رونو سوال رضی چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دلی دلے چھے مونگ لاڑو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دعا مو وقتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا مونگ دعا اپیل کڑے ہوئے دا شرف دا ہو تقدیرن اللہ مونگ تا نہ نصیب کڑے نو آیا پا دی دین کے دا سے اعمال شتا چاگے تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کڑی مونگ پائے کے زان شامل کو نو ڈائریکٹ تعلق دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سرائے او دا سے اعمال شتا چے آغا انسان زو تب اخبر زندگی کے راولو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دعا مستحق جوڑے کو دیر لوئی کرامت دا دیر لوئی عزت دا چے چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہو کی دے رحم دعا ہوتا ہو کی دا دیر لوئی مرتبہ دا صحابہ کرام بدا سے مخی تلاش کرو یو آغا عمال چپاغے بانے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے سڑائی شاملی گی گورا دا مون غاڑو دا جائز وسیلم دا چی یو نیک انسان وی یو مسلمان وی دے آگا نا سڑائی دعا ہو حج تے سڑائی سی خلق ہوتا درخواستو نا کی دا سبت کارم نا دا عمر تزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تا فرمائی رو را مونگم پا دعا کی شامل دا بد کار نا دا خود دین ٹولنا اعلیٰ مقام دادا چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دعا کے زان شامل یو آغا عمال چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دعا کے سڑائی شاملے گی آغا ورنو دے مازیگر دے منزن مخ کی یو چلو رکاتا نفل کول لے دا حمدو کو ورنو گورا مونگا یہی شرع دیر خب بیان دا دیر مزدار بیان دا دعادار بیان دا دا بیان دا دیر خواستہ خطبہ دا قسم با اللہ دے ٹولنا بہترین خطبہ دا دے ماوتا دے پار اگا دا چھے ماوتا پا عمل کے چھے اضافہ راغلا ماتے ہوتا تے یو عمل پا پلی زندگی کے راوست دا دے ٹولنا بہترین خطبہ دا اگر کہ اگر 2 منٹ خطبہ ہوئی خوچے ماوتا پا عمل کے چھے راغلو بس دا بہترین دا الفاظ و پا زائبان پادش دا خطبے و پا زائبان پادشی دا بیانونا پزای عمل ورنو ضروری دا خوب دلیل نہ دا خوب تائید کے دلیشی حسیا جنید بغدادی متعلق نقل لے چاہا چکل مرشو نو چاہ پہ خوب کے ولی دا چاہ سم عالم معاملہ ہوشو ذکر دا یو نقطو والا نقطدان اور اشارو والا اگوی چاہ طاہ تلک الاشارات اے اورورا چکل دے اللہ سرا حقیقت سرا میں ہم شما تاوحت تلک الاشارات اگا اشارے چرا دیکھی دیتا اشارہ دا دا اشارہ دا پکے تاوحت تلک الاشارات طول اشارے اگا ختم شو وغابت تلک العبارات اما بچکم عبارتون لستو اگا عربی با ملستلا اگا معنی اگا با ملستو بلاغت فصاحت اگا طول لاڑلو وفنیت تلک العلوم اگا کم علمونا چیو یرا دا علم دا و دا علم دا اگا طول ختم شو ونفدت تلک الرسوم اگا نقشون اگا طول ختم شلو وما نفعنا الا برکعات نرکعهما فی الاسحار منتا فائدہ پتسا ملا شوا چیتا پا پیشمنی کے دیش پیرا پورتا شویو آیو چو رکاتا من مکڑا آگے فائدہ راکڑا دا نور عرص پا زیبانے پایدہ شو ختم شو اصل شای عمل دورورا چه ماوی تا پا عمل کے راغل نو دیکھ یو دا شامل لا چه کلا دا مازیگر من مخ کے سڑائی یو چلور رکاتا نفلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی انسان تا کدے ناری ندا و کزنا ندا دے رحم دعا وقت اللہ نبی ہم فرمائی رحم اللہ رجلا
اے اللہ دا پا اغسری باندے رحم کی صلی قبل العصر 4 چھ دے مازیگر مازن مخی صلو رکھاتا نفل کی دادا سے وقت ورنو چھ دا دے دنیا دے کارونو دے تجارتونو را گنڈے دو دا انسانان بس پل کارونو را ٹولوی دکانداران دے اگوی دکانداری و تجارتونو پا زور آخیری اغبانی وی درجے بائے پدے کے دیر انسانان دا سوی چاگا پدی بانے ایران وی چرا دا فرض من چرتا ہوگو اور دا سے انسانان بنوی چاگوی تا دے خپل دکان نا دے خپل کاروبار نا آگا دے فرض دے جمع منزد توفیقم ملاو نشتا یہ رجی وزگار نو پا دا سے وقت کی چکل یو دے اللہ بندہ دا ٹول عرص شاہدہ کی کارونا و تجارتونا او دے دنیا دا لانجے کنجے شاہدہ کی مخ کے دے ماندن راشو صلو رکاتا نفلو کی دا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریک دعا کے زان شامل کا رحیم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4 اور انہو دا انسان دو رکاتم کولشی صلو رکاتا پیو زیبانیو کولشی او دے زنانا او دے پارا خو بیا دا دیر آسان دی زکا نارینا کلا پیو کار کی گیر جماعت تراشی الکا 2 منٹا یا 3 منٹا جمع تلی نشی کولای دانا پر زنانا چی دی اکثر دے آگے من کو جمع سر نوی گا نو بس اول دے دا خپل صلور رکات نفلو کی اور بیا دے خپل فرضی موز ہوئی گا نو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاگا دعا کے بشارت شیخ حمد اللہ حفظہ اللہ فرمائل چی ماتا دے دیر قدر دے و عام انسان نمالو شوئے مخیبا مونگ دا کول دا دے مازیگر مانزہ صلور رکات نفل مکول کلا مکملاو کلا نا کلا سکی گیر ذکر دا کوئی دینی مصروفیات کو بیام مصروف خویج جب یو سفر کے لاڑو نو یو زائی کی مونگ دے مانزہ دے مازیگر پارو دریدو نو یو عام سڑائی ہوا او ما تا دیر پا التجابانی دیر ازداری وکا یر شیخ سے لگ انتظار رہتا ہو گجا صلور رکاتا نفل ہو کما نو ما سوچو کہ گورا 10 کا دے صلور رکاتو نفل چمر مقام چی ما تا زاری کہ جو خیر لگ سور رہتا ہو گو چی دا صلور رکاتا نفل دارا نقتی پاتے نشی دارانا ضائع نشی او دا حکم او مونږ ګوره سره د دې چې علم دا او د علم دعوت دا د علم میدان دا د دعوت میدان دا نو مونږ داسې دومره اهتمام کړی دا هغه چې دغه سړي نه ما ته ډېر زیات عبرت حاصل شول او انتهایی کوشش په دې کې وکړو نو ورونو عمل کې چې دا راولو چې بس مازیګر مانځنه مخکې لږ ځان یو 10 منټه مخکې فارغ وو اور جمع نہ مخ کے رازو اور صلو رکاتا نفل کہو دا دیر زیاد خیر دا دے اللہ پر رحم کے دے رسول اللہ پر دعا کے زان شامل ہوئے اور چھے دے اللہ رحم ملاو شورونو دے اللہ رحم انتہائی زیاد گورا تاسو دے طول انبیاء علیہ السلام دعاگان اگورو دے آدم علیہ السلام نے واخر تر عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ علیہ آریو نبی دے اللہ دے رحم سوال کرایا دے اللہ رحم دیر زیاد ہوئے آدم علیہ السلام ابتداء والپدے کھڑے ہوا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا یا اللہ تم کپتا پا ممبا نے رحم و نکڑ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ ممبا بیاد تاوانی آنوش نو یو عمل دا زان کے راولو دیا مازیگر مانزن مخ کے صلو رکاتا نفل کو یو عمل اورونو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ دعا کی جزان شامل ہے آغا دادا چی خز و خاون دادے اوبل دے نیکی مددگار جوڑ شی معاون جوڑ شی لے اوبل دے پارا کور کے دا سے اخلاق دا اخلاق ندی چی زنانا تا مخ کی خبرم نشی کول ہے یہ رضا دیر تکڑا سڑائی ما کور کے چوک خبرم بیانے کی وجہ کور تراشا نا خز و خاون دا با دے اوبل دے پارا دے نیکی مددگار علا بیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کی شامل ہے گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رحم اللہ عمران اللہ دے پا اکثری بانے رحم وکی قام من اللیل شدید شپیرا پورتا شولا خو اسے را پورتا نا فصلا منزے وکڑا لے تکیو بانڈی چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی تدی شپی قیام کوئی اگوی چاہو قیام کون سنگا قیام کوئی نا اگوی چاہے رجیدہ سے قیام کون چاہے شپیرا پورتا شما لار شما واڑا بولو کما او بیارا شم سملو بیا پورتا شما بیارا شم واڑا بولو کما بیا سملو نا دا سے قیام ندا فصلا را پورتا شو
دې دپاره نه چېرې کور باندې چکر وشي ته غله رانشي دا هم څه بد کار نه ده څه ګناه عمل نه ده خو نه په دې خبره کې بیا نه شاملېږي په دې دعا کې بیا نه شاملېږي قام من اللیل نبی هم فرمایي د شپې راپورته شو فصلا او مونځ یې وکړل او صرف ځان ته مونځ ونه کړل بلکې نبی هم فرمایي وایقظ امرأته خپله ښځه هغه یې راپورته کړه او دومره د نیکۍ شوقیان دي دواړه ښځه خاوند دومره د یو بل معاونین دي دومره ښایسته اخلاق دي یو بل سره چې فإن ابت کدا ښځه انکار وکړي نه پورته کېږي نضح فی وجهه الماء په دې مخ ته د اوبو چڼکا وکړي لوټه اړول نشته دي چې لوټه پې باندې ونیسي او هغه پې باندې پوره پڼه کې نه ده دې ته ویلی شي په لاس کې اوبه راواخلي داسې پې چړکا وکړي معمولي دار او څاڅ کې به پرېږدي نو ضرور هغه د نیکۍ شوقینه ده هغه به هم راپورته شي مونځ به وکړي نبي هم فرمایي په دې سړي د الله رحم وکړي او نبی هم فرمایي رحم الله امرأ الله دې په هغه ښځې باندې رحم وکړي قامت من اللیل شپې راپورته شوله فصلت او دومره خوش نصیبه ده مونځ یې وکړل او بل خوش سره دا ده وایقظت زوجها خاوند یې پروت ده اوده ده هغه یې راپورته خو داسې خاوند ده چې د اخلاقو نمونه ده داسې نه چې په ولي باندې بس کوتک ګرځوي کوتک مار نه ده بلکې داسې خاوند ده فإن ابا که دا خاوند انکار وکړي نضحت فی وجهه الماء په دې مخ ته د ښځه د اوبو چړکا وکړي خدا خیال وکړي دا به د اخلاقو والا خاوند وي که داسې نه وي زمری د بریتو نه نیونکی خاوند وي نو هغه ته ځان ته به کار ښځه بیا نه ګوري نه دا به د یو بل معاونین وي یو بل په نیکۍ پورته کولو مدد کولو به خوشحالېږي نو نبی هم فرمایي الله د په دې ښځې باندې رحم وکړي چې دا راپورته شي مونځ وکړي او بیا خپل خاوند که هغه اخوا دېخوا کېږي نه راپورته کېږي په دې مخ ته اوبه چڼکا وکړي نو دواړه مونځ وکړي حدیث کې دي چې یو سړی راپورته شي او ښځه سره مونځ وکړي نو دا دواړه ښځه خاوند په ذکر کوونکو ښځو او نارینهو کې ولګي دا خاوند په ذاکرینو کې ولګي شي د الله ذکر کوونکو او دا ښځه په ذاکراتو کې ولګي شي او کوم خلک چې د الله ذکر کوي الله رب العالمین سورہ احزاب کی فرمائی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات یا اللہ ډیر ذکر کوون کی نارینا او زنانا اعد الله لهم مغفرتا واجرا عظیما الله دې لپاره څه تیار کړی مغفرتا الله ته بخنه تیار یخدا اولا ته تیار کړی دا واجرا عظیما او ډیر لوی اجر مې ته الله تیار کړی